سلامونه احترامات ملګرو لکه ریک ډاون وروسته یو نوی سحر ملګري لا هم چمتو دي ظالم ریاست موږ نه هغه د سایه دپاره د سوري دپاره چې موږ کوم پنډال جوړ کړی هغه غونډ وسوځول خو په دې ملر کې هم ملګري دلته موجود دي او اوس هم دومره چمتو دي چې د سهار راسې د دوی هغه اتڼ نه ختمیږي نو دوی ریاست چې هغه هر څه وکړل هغه باوجود هم د ملګرو هغه خپل اکټیویټي خپل اکټیو والی چې کوم د هغه تاسو کتلی شئ ملګرو دا ګورئ دلته ملګري ولاړ هلته مشران خپل میټینګونه کوي مشر بیګا لایف راغلی و هغه هر څه تاسو وکتل بہت چیلنج ورکړی ملګرو انشاءالله د سر په بدله به هم دا جرګه موږ کوو د عدالت به لګېږي له جرګهګانه له عدالت نه یو ځل لایو یو تاسو سره بیا دلته موږ سره مشران موجود دي دوه درې خبرې مشرانو سره کوو همیشه په رقم همیشه چې زه ګورم ماته زکیم ورور مخ ته راشي نو نن بیا زکیم جان مخ ته ده روان ده زکیم جان له کریک ډاون وروسته یو نوی سهار ده ملګري یې نه چمتووالی او هغه پرون بیګا مشر هم اعلان وکړ چې د سر په بدله به هم عدالت لګو نو دې ریاست ته د واکدارو ته یا د پېښور هغه پښتانه پولیس چې پرون کوم راغلي وو هغوی ته څه پیغام دی شته ملګري خو به راځي عدالت خو به لګېږي پښتانه خو به خامخا راځي خو دې ریاست ته به څه پیغام ورکول دا وایم صرف د پولیس ملګرو ته د پولیس پښتانه ورونو ته دا خبره کول غواړم چې دلته په پېښور کې اوس د اوس وخت کې زه دغه ته نه ځم د شل کاله جنګ ته تاسو په پولیس لاین باندې دمکا کیږي خواوشا 100 کسان پولیس والا پکې مري بیا بیرته تاسو راوځئ دلته ورنه را تاسو دا وایئ چې یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے ورزی ہے بیا راځئ په بانې کې پرلتونه اکشنوئ په لکي مروت کې تاسو پرلتونه اکشنوئ ستاسو ایسوچوګان راوځي الته هغه بیانیات چې موږ کوله دوی په ښکاره وایي چې موږ چې کوم کسان ونیسو بیا بیرته د ایسای د ام ای کسان راشي زموږ نه اخلاص کړي زموږ کسان دي دا عدالت چې لګیږي دلته قومي جرګه چې ده زه خو نه یم خبره چې یو جرګه د پښتون چې وي پای باندې چرته یالهار کېږي جرګه خو زموږ یو داسې د یو روایتي شی دی چې موږ د زرو کلونو نه ساتو یې راوړو یې کوو یې داسې نه ده چې یو داسې نوی شی دی موږ نه احتجاج کړی دی نه در نه ده یو بس په میدان باندې ناست یو هم انتظامات جوړوو برابروو یې د جرګې دپاره زه د پولیس ولته دا خبره کول غواړم چې خیر د ته خو به د جرګه باندې بیا هم یار حال وکړي بیا به د انتظامات خراب کړي بیا به یې خراب کړي بیا به یې خراب کړي خو دا حالات چې د کم جوړ دي په د پښتونخوا باندې په د علاقه باندې ته ښه پې پوهې ته پته ده ته چې راوځې هم ته د چا نه ګیله کوې د چا نه ته غوښتنه کې دغه هغه هم موږ ته پته ده دا هم درته پته ده خو صرف د چا د 2-4 کسان د خوشحالولو دپاره هماغو خلکو خوشحالولو دپاره چې د 2-5 پیسې درکوي بیرته راځي په خپلو پښتنو باندې ګولۍ هم چلوي بیا دا جنګ د ستا سره راځي بیا به ته دلته نه وي محفوظ بیا به دلته ته په تا باندې د محاکم کېږي ته به ټارګېټ هم اوس هم ټارګېټ دی چې چېرته د پولیو ټیم درېمې هلته چې د پولیس والا ورسره درېمې هغه وژني بیا چې بیرته ته په چیک پوسټ باندې ولاړ وي هم په لار باندې ولاړ وي اول ته ټارګېټ یې بیا په ستا په تڼه باندې دمه کېږي بیا په علاقه کې چې ته چېرته پروت یې هغه ستا کور هم د کور والا هم وژني نو دا ټول د جنګ چې کوم اسباب جوړېږي په دغه جنګ کې چې کوم زموږ د پولیس نه والا تر د سیاسي ورکر پیرا انتظام یا پورې سیاسي مشران عام د کلي وکیلان هم د کلي مشران د نور چې څونه حالت ده چې ټارګېټ کېږي د دې د ټولو ژغورنې دپاره موږ دا عدالت لګو دا جرګه لګو باید دا خبره پرون زموږ ملي مشر کړې وه موږ خو د سر په بیه دا جرګه کوو دلته چې موږ یو راوتي یو راغلي یو موږ د دې انتظاماتو د جرګې دپاره خامخا د جرګه به کېږي هم او کوو به یې انشاءالله ټول خلک به راځي خو هسې زه دا وایم چې تاسو د خلکو ته ځانونه مه مخترې کوئ او تاسو پته ده چې تاسو معلوم خلک یې هم دلته د دې علاقې اوسېدونکي خلک یې دغه افریدي هم دغه پېښوریان او همداسې د دې علاقې هغه پېژندلي خلک یې چې بیرته به دا کام د ستاسو نه نفرت وخوروي ستاسو نه به نفرت وکړي زه دا وایم چې تاسو زموږ خپل ورونه یئ
پکار ده تاسو یو راځي وایي چې دا د څه ورته وایي د سنټرل ګورنمنټ په ترو کېږي، بل ورته وایي لکه دا ډېره د شرم خبره ده. هلته په سیند کې یو آی جي یې واخیسته، ټول د سیند پولیس ورته اکشن وسته، استعفې ورته وشول. دلته ستا په مخ کې طاهر داوړ ولاړ شي، تا د طاهر داوړ تپوس کړی دی چې هغه چا وړی پولیس لاین باندې د واقع وشولې، په سوات کې هغه پولیسو باندې د په 400 کې به ورځ وشوې. په ټول زه ما د خبرې مطلب هم دا و چې ګوره د جنګ چې روان دی، اول د ستا په سر راځي، اول به تا د خاورې نه وړي چې دلته هغه سړی وینه چې د ستاسو تحفظ وکړي، بیا به بیرته د سلسله روانه وي، بیا په نورو راځي، عام خلکو باندې به راځي. دا مجلس دغه دی چې ته زه د نورو ته خو وګوره دلته په سیند کې یو آی جي اغوا شو، هغې نه بعد ټول پولیس راغی، بیا سټیټ څنګه ورته کښېناستو. موږ دا وایو خو هسه هم د ستاسو نه ده بره، دا توقع موږ د ستاسو نه نشو ساتلی چې هغه کار تاسو وکړئ. خو دغه ډېره د شرم خبره ده چې وروره دلته راځئ افریدی یا د کوم ځای خپل په افریدي ورونه باندې پرونې په وړو ماشومانو باندې ډزې وکړلې، هغه هلکان زخمیان دي، اوس هم واړه ماشومان زخمیان پراته دي، په هسپتالونو کې دي. همدلته د تا چې کوم شیلینګ کړی دی د ایکسپایر د شیلینګ غا په استعمالوي دغې دپاره خو دې راوړي دي. هم د دې نه څونه دلته د ماشومان هم د خلک څونه په نقصان باندې بېهوشه کېږي. نو دا خبره داسې نه ده چې ته وایې چې دا کار د ستا دپاره هم 2-4 روپۍ به نور زیاته درکړي، والله که د ستا کور هم پرې وچابېږي، خو هسې د خپل قام او خپل وطن د خلکو تاسې ته بېغرتوب ښکاره کوي. ډېره مننه، تھینک یو. او ملګرو نور حالات چې کوم دی هغه هم د سره شریک کوم. دلته موږ سره سپین ږیره مشران دي، هغه هم د سره غږوم، ځوانان دي هغه هم د سره غږوم. ملګرو مشر بیګا اعلان کړی نن به نور هم ډېرې غټې قافلې رارسېږي ګراونډ کې ځای په ځای. تاسو وینئ هغه د سوري ځای چې موږ کوم ځان له جوړ کړی و هغه یې رانه وسوځو پورن او ډېر څه یې پټ کړل، ډېره غلا وکړه، وشرمېږئ، پته نشته څه ووایو مړه، خو هغه الفاظ کله کله رانه ورک شي. دې ځینه والا ملګرو هغه ځای پورې زموږ چې کوم پنډال لګېدلی او هغه وسوځو، هلته چې کوم زموږ ټینټونه لګېدلي هغه یې وسوځول. دلته زموږ د ملګرو بیګونه وو، په بیګونو کې چې کوم موبایلونه یا چارجینګ سامان یا نور د چا لیپټاپ د چا آیپیډ د چا څه شی هغه یې هم ځان سره یوړل، پیسې هم ترې وړلې، او چې کومې جامې وې دا مسافر چې کوم راغلي وي چې کومې جامې وې هغه یې ټولې دلته وسوځولې. دا د سوځول چې چا کول دا پښتانه، دا د پېښور پولیسو او دغه پولیسو لپاره یو د شرم مقام ځکه هم ده چې دوی به په کوم مخ باندې خپل معاشرې ته ورځي، خپل کلي ته ورځي، او هلته به د دوی استقبال څنګه کېږي. ورور د 2-3 روپۍ چې تاسو والئ نو دغه پیسو انسان چې په ژوند کې څه غواړي خو عزت غواړي، نور خو ژوند خو دینه بغیر نشته ده. نو ستا په معاشره کې د 1 روپۍ عزت هم پاتې نه شو. د 100,000 روپو تنخوا دپاره چې تاسو وکړل پرون هغه ټول قوم ولیدل، ټول ولس ولیدل. زه کوشش کوم ملګرو چلته یو څو مشران تاسو سره نور هم مخامخ کړم، خو جی ها خپل کمنټ راته وکړئ چې څوک تاسو سره مخامخ کړم. ملګرو دا ویډیو لکه چې بیا هم ډېره زیاته کمنټ شو هغه شوه ریپورټ شوله، ښکارېده سې چې ډېره زیاته ریپورټ شوله. که چېرته بیا په دې کې څه مسله راغله په دې ویډیو کې نو بیا به د یوټیوب د لارې لایو راځو، خو الله دې وکړي چې څه هم داسې مسله پکې را نه شي. دلته موږ سره د وزیرستان ملګري دي، ډېر تکړه ځوانان دي، هغوی سره به هم لږ څه خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب دلته موجود ده، هغه ته هم واپس راځو. د سوات ملګري دلته شته، ځوانان بیا هم دومره چمتو دي. ملنګ جان لالا وایي چې ډېګو لګوئ، اوس هم چمتو یې له خیره مزبیط کی الحمدلله ملګری ښه مزبیط دي. اوس بیا ټاس بدله بعد میزبان کوي خالد او کوي وړي عالم دې مې وروړي دي ویني ویری ویل ډن. دا کس ښه تکړه راکړی زنده باد. نورو ټکړه ورکوي په وایي وای دا نن روشي چې د تلیار دلته وشای پرون خو ان شاء الله ور وشواله دور دا بیا سم درابي نه ور نور کوشش وکي. اچھا سید تو که امیر سودو کړی دی دوسته سودو سامان وروړی دا خو هغه د نورو هم وروړي. څه ویل غواړې خپل ملګري ته؟
ملګری ته خو زه دا ویلل غواړم چې اخري کیسه د پی ټي ایم منظور پښتین چې پرین کې مې کیسې وکړلې په دا ټول پښتون عمل وکړو چې په عمل ونه کوم 200 سال کدا جرګه نه کماول ته پښتون ورکوي او دغه سره دا تړلې د چې میجو 200 سال واپس لور شي. مننه. خیبر پختونخوا پولیس از واچینګ رائټ ناو. پختونخوا پولیس ته هم ویل غواړو پلیز منګه پښتانه یو دلته منګ سره اسلحه نشته ده هیڅ نشته منګ سره دا ملګری ټول ځوانان چې کوم دي دا واړه واړه ماشومان هم منګ ته دي قسم په خدای تاسو پرون زمونږ واړه واړه ماشومان راته زخمیان کړي دي هغه په هسپتالونو کې دي هغه هم تاسو کتلی شئ او دا مخامخ کورونه دي په دې کورو باندې تاسو شیلینګ وکړه ډېره د افسوس خبره نه ده تاسو خپل اوس ناسې ګورئ که نه ډېره د افسوس خبره نه ده بې انتها ډېره غټه د افسوس او لږ د سیندیانو نه خو څه زده کوئ که نه یار تاسو خو پښتو خو ځان د ډېر غیرتمند خلک یې نو لږ د سیندیانو چې د هغوی آی جي باندې لږ څه مسله راغله معمولي د نیمې ګنټې خبره وه نو ټول سیند پولیس چې کوم سټانس ښکاره کړو ټول ګورنمنټ په خپو کې نه و ستاسو خو دا واړه واړه ستاسو خپل ماشومان ورونه نه دي دې کې ستاسو تره زامن ورونه ورېرونه لږ بږ ټول دي تاسو خپل زامنو ته خپلو کوروالاو ته خپلو مشرانو ته خپلې معاشرې ته څنګه ورځئ یار د 100,000 روپو تنخوا دپاره تاسو د دې غلامي کوئ خپله صرف خپله ډیوټي وکئ چې کومه ستاسو فرض ده دا که پولیس کوي خو ډېره ښه خبره ده چلو هغه خپله د پولیس ډیوټي صرف وکئ موږ هېڅ ګیله نشته ده پولیس خو باید چې دلته اوس ولاړ وای په اطرافو کې داسې او د دې حفاظت یې کولی دا چې کوم اوریجنل ډیوټي ده تاسو خو غلامي وکړله پرون ښه ښکاره غلامي وکړه دشمنت باندې راغلی یو پښتانه خو که نه دومره خو تاسو ته نه وه پکار دومره بالکل نه وه پکار زه بیا هم کوشش کوم چې هلته څه نور ملګري وزیرستان نه راغلي ډاکټر صاحب دلته موږ سره موجود ده ډاکټر صاحب پولیس ته څه پیغام ورکول غواړئ پولیس ته دا پیغام ورکول غواړم چې دلته زه دا خبره بار بار کوم چې دلته نه احتجاج و نه درنا وه نه روډ بند شوی نه سپیچونه کېدل یوه روایتي جرګه روانه وه د پښتنو چې کوم روایت د هغې مطابق د جرګه روانه وه نو دوی راغلل موږ باندې اعتراض وکړ دا پولیس چې کوم دی دا هم د دې خاورې پولیس دی دلته دی هم ترور کېږي دلته دی هم زورول کېږي دلته دی هم وژل کېږي موږ د ده دپاره هم ژوند غواړو د ده دپاره هم موږ وسایل غواړو د ده دپاره هم موږ امن غواړو نو پولیس ته مو دا پیغام دی چې دوی د بل چا په خبرو کې نه راځي دوی اگر چې نوکران دي د ځان نه د غلامان نه جوړوي بالکل دا پولیس خپله ډیوټي چې کومه ده هغه دې بېشکه وکړي را د شي دلته د سیکورټي لپاره ودرېږي د دې پښتنو حفاظت ده وکړي په دې زه راتلم چې دوی نوکران دي غلامان د ځان نه جوړوي چې کومه ډیوټي وي دا وکړي په کار خو دا وجه دوی مونږ ته تحفظ راکړی وای بالکل خو د دې برعکس دوی راغلل په مونږ کې ترای وکړه زمونږ یې سامان وسېځلو ګیله ځینې لرو په چرته ګیله مو را ختم کړي دی راشي مونږ سره نستی وکړي زمونږ خبره واوري چې مونږ څه غواړو مونږ دلته نه جنګ غواړو نه د وینو تویول غواړو امن ته راغلي یو نو دا کار د دوی دی په کار خو دا وجه دا کار دوی کولی خو افسوس دا دی چې مونږ امن غواړو دوی راته وایي تاسو امن مه غواړئ مننه تھینک یو ملګرو کوشش به وکړو چې لږ سپین ږیري مشران چې دلته راغلي هغوی سره هم څه خبرې اترې وکړو ځوانان هم دلته موجود دي ځای په ځای ناست دي نو کې پي کې پولیس خبره درته بیا وکړم لږ دې ته وګورئ چې دا ملګري تاسو په دې غرمه کې کېنول که نه په دې ټاک کې موږ چې ځان ته کوم ځای جوړ کړی دا مطلب دا ستاسو حفاظت ته موږ ته راکوئ بالکل بیا خو ستاسو باندې چې زموږ کوم زړه بد دی دا خو تاسو په نفرت کې واچوه که نه دا بزرګونو کسان چې دلته شاوخوا ولاړ دي دا په دې ملر کې دا وګورئ څومره سخته ګرمي ده خو دلته خو دوی ولاړ دي خو میدان درته نه پرېږدي پرون دې راته زخمیان کړل بیا هم ملګري دلته ولاړ دي دلته د مشرانو یوه ټوله ده موږ سره مشران دلته ولاړ دي حاجي صاحب څنګه یې ښه پردی ښه چمتو یې داسې چې انشاءالله چې یو ټیم هم چې په دا وجود کې سا ګرځېږي او بونه مبتې لره بره کېږي نو همدغه ښه نه ویلوړي چې څنګه ویلوړي دا پولیس چې کوم پرون راغلی و پښتانه و پکې که نه ما په خیال ټول پښتانه پنجابیان نه راغلي پنجابیان نه راغلي د پښتانو 100,000 روپۍ به تنخواهي یا 1,000 روپۍ به تنخواهي هغه چې کوم هغه پکې ځوانان زنان و هغوی هم ډېر پکې پورته پوره ټوپونه ول سټریټ فایرینګ یې وکړه شیلینګ یې وکړه نو هغه ستا د زمونو په ځای دي هغوی ته څه یو نصیحت کول غواړي
پرون مو دلته خپل چې کومه ما خیبر خلک یو ته مې وویل چې ګوره مونږ د توسه مشران یو توسه مونږ بچیون یو و مونږ په غیر هغه کار نه کوو په غیر آئین او په غیر قانون کار نه کوو پر امن ناست یو او پر امن د جرګه د مونږ په آئین کې هم شته او په قانون کې شته دی او توسه د ظلم ما کوو و دغه بچو ته د کوم چې مونږ د کوز بچی دي دام ته مونږ بچی ځکه چې زم پښتون یم و دوم پښتانه دي نو په مونږ کې ټوله پښتون وینه چالېږي روانه ده په یو پښتون په وینه باندې سره ژوند دی نو په کار خبره ده چې پلار غم شي و د ورورولۍ غم شي احترام پولیس وړونو نه موټر هغه دا سوال نه دی چې د ورورولۍ د مورولۍ و د پلارولۍ و د عزیزولۍ هغه وشي احترامات وشي او یو په بل باندې سره پخې به کې نه ګورو ډېره مننه قربان نو دغه د سپینه ګیره تاسو ولیده د دې نه خو لږ وشرمېږئ بس نور به څه درته او که دې نه بعد هم تاسو راځئ نو بیا خو واقعا تاسو هغه غلامي چې هغه حد نه لري هغه هم بس بیا قبوله کړې ده بیا راځئ دا ځوانان درته ولاړ دي قسم په خدای تر مرګه پورې به ولاړ وي والله حکم وخوځول پرون مو ولیدل چې لږ به یو قدم راغلی دوی به دپسې راغلی تاسو په تېښته کړه ولې دا د سره به د لره وتي خلک دي د دوی یوه روپۍ هم د چا نه هم څه امید نشته ده او نه مرسته شته دا زورولی کړولی مخلوق ده دا دلته راغلی دا نور زیاتې امن غواړي دا نور د مسلې ختمول غواړي خو ته خو د 100,000 روپو نوکرې ته خو د 100,000 روپو نوکرې د 100,000 روپو نوکرۍ کې به ته څنګه څومره باید ستا ایمان به څومره وي بیا خپل د ایمان تقاضا چې کومه ده هغه پوره کوي کم از کم راشئ موږ هم نه منې کو پښتانه یې په دې جرګه کې کښېنئ موږ سره کښېنئ موږ ته حفاظت راکوئ تاسو خو غلامۍ کې راغلي تا خو ډزې وکړلې موږ سره وزیرستان نه صدیق خان ورور ده مشران مو وغږول ځوانانو کې به هم یو دوه کسانو وغږو صدیق خان څنګه یې الحمدلله ښه جګ جوړ یو ښه چمتو یم ښه چمتو ستاسو سره چې کوم ملګري دي هغه څنګه دي هغه هم ښه دي اوس نه رسېدلي دي خبر شوم چې ستاسو بیګونې سوځولي او بیګونه کپړې سوځولي خبرې دي موږ سرونه سوځولو ته تیار انشاءالله الله کوي نو دوی د ستاسو په بیګونو باندې ولې خپل زور وښکه دې کې داسې و چې زموږ د دلته چې د کوم د استعمال سامانونه و هغه پکې راوړي شوي وو دوی دا وویل چې دلته دوی خو د سوله ییزو خلکو ته پیاوړي دي بالکل په بلا لکه پرون تا هم په ویډیو کې ورته ویلي وو چې تاسو باندې موږ نن کړی دي که نه تاسو بالکل مو کړی دا اوس په سوات کې کوم حالات و د دوی لپاره اسوات حالات एकदम چینج کېدل موږ ورغلو چې دومره الحمدلله د پی ټی ایم ځوانان د ولسي پاسونه د سوات غیرتي خلک دا راووتل د دوی په حق کې راووتل او د دوی لپاره هلته اوس هغه خپل 100,000 روپۍ تنخواه چې د دوی ده هغه زموږ په وجه دوی اخیستلی شي نو که نه هغه 100,000 روپۍ تنخواه نه و دوی د 3 نه 40 به هم تېره شوې وي او اوس به خلکو پسې صرف ژړاګانې دعاګانې به یې کولې د دوی خو هغه جنازې همیشه داسې اوچتې شوي خو لیکن دغه ځوانان راووتل تاسو راووتې سوات کې مې تاسو هم لیدلې وئ بیا په پېښور کې چې کوم پولیس لاین کې وشول اوس 400 کې په ورځ چې وشول ثوابي به زما په خیال دا حالات د دوی هم خپل چې کوم ګډوډ دي نو دوی ته څه پیغام ورکول غواړي داسې دا چې لکه څرنګه چې ملي رهبر منظور احمد پښتین راوتلی دی د خلکو ته د ډېر وخت نه چې په جنګ کې ځپلي شوي دي یا د پراکسیوار ښکار شوي دي نو د دې نه د خلاصون دپاره دی خبرې کوي دا بېشک خپلواکۍ خبره کوي دلته پولیس ته هم دغه پکار دی دغه ملک تر کنټرول لاندې چې دوی په خپل کنټرول کې راولي هغه غواړي چې دغه ملک ته مطلب پر مخ لاړ شي بالکل نو د کومه پالیسي چې روانه ده دې پالیسي ده هم دوی هم دغه رقم قدم کېږدي بالکل نو مطلب ستاسو مطلب دا چې دوی د راشي بالکل د خپل نوکریو کې د پولیس والا نوکري خو غلامي دی نه کوي دا عین د لارې لکه پرون ګوره راغلی دی وای دلته د خپل سکیورټي ورکړی وای قسم مونږ ته دی ویلي وي چې دا د ماجسټریټ اډر دی دلته تاسو غیر قانوني یې تاسو مونږ به ورسره عین کتلې وي د عدالت لارې به مونږ ورسره کتلې وي که چېرته مونږ غیر قانوني وي مونږ د منلو خلک یو مونږ به ورته ویلي وي چې بالکل ټینګ مونږ په خپله لرې کوو خو ګوره دا زموږ حق دی دا هغه به مونږ کوو که دوی ډېر زور وکړي زه وایم چې کښتۍ مو سوځولې دي هغه چې راغلي وو پکې هغه کښتۍ نه دي یا مو هم سوځولې دي واپس تګ نشته ده دې په ګورزغه باندې ډګر باندې په تر هغه و چې تر څو مونږ 11 اکتوبر کړی نه وي نړۍ مننه ملګرو دلته د سپین ږیري مشران تاسو یې ملګرو ولاړ دي خپله او ډېر چمتو ولاړ دي ماشاءالله د دې په لاس کې هم خپله هڅې مطابق یو شی شته
الته مرګ لګیا دی اتن کې یا اتن زیته ورتلې ځکه نشم چې په ورځ کوم ویډیو په میلیونز کې ویوز پر اغلل خو هغه د وایلیشن په وجه باندې کاپی رائټ په وجه باندې هغه د ستونزو شکار شوله او ویډیو ډاون شو. نو اوس نور هغه هم شته پکې د سی وایلیشن وغیرہ دی رپورټ کوي بار خو زه به هڅه کوم خپل کوشش وکوم چې تاسو سره موقع په موقع باندې هغه موقع چې کوم ضروری دي هغه به تاسو سره لایو راځم. فدا خان رور می پیدا کو دلته موجود ده. فدا خان طبیعتونه صحتونه وسنګ دي؟ فل چمتو 100%. ځوانانو ته اول پیغام راکړه چې کم دا وخت منګه اینی مطلب تر کومه پورې بدلته ته موجود یې؟ موږ خو به انشاءالله تر اخره پورې دلته موجود یو. نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې هره ورځ دوی راځي، کله د شپې کله د ورځې. دلته مطلب فایرینګ هم کوي. تاسو اوس وکتل ته دلته چې مطلب دوی کم سټریټ فایرینګ کړی و، د هغې نشانات او د هر څه، او بیا مطلب بالکل ایکسپایر چې کوم ټیر ګیس دی هغه هم دوی یوز کړی دی دلته. هغه چې کوم دی دوی هغه پراته ډېر ملګري بېهوشه شوي دي، بېهوشه شوي، ډېر زیات ځینې خراب شوي وي. خو بیا هم تاسو وکتل پرون چې مطلب 3-4 غنټې مسلسل ملګرو په تش لاس دوی سره دومره سخته مقابله وکړله چې ملګرو دا ځای پرې نه ښودلو، خو دوی واپس لاړلې دغه ځای نه. نو دا مو ورته ثابته کړې ده انشاءالله تر څو چې دلته مطلب چې موږ ژوندي یو انشاءالله په دغه ځای به ورته ولاړ یو. مشران چې کوم قسم حکم کوي، مشران چې څه وایي د هغې مطابق به انشاءالله موږ مشر خو بېګا لایو راغی او د هغه د لایو مطابق چې تر څو بدن کې ساه وي او د عینه روانه وي موږ به دلته موجود یو. نو د پولیسو چې کوم پورن غلامي وکړله باید چې دوی خپله هغه نوکري کړې وای او دلته کراتلی راغلی دی وای په سیکیورټي د دې ځوانانو دپاره چې د خپل تتره زامن او خپلوان به یې دلته ولې پښتانه یو دوی سیکیورټي کړې وه. د دوی د غلامۍ مطابق چې 100-150 روپۍ دپاره دوی غلامي کوي، دوی ته څه ویل غواړئ؟ دا ویل غواړو چې ګوره په پولیس باندې چې سخته ورځ راغلې ده، د اوس څه وخت د دوی دپاره هم حالات ټیک نه و، برابر نه و. اوس هم ټیک خو نه دي، په دوی باندې اوس هم نه دي ټیک، په دوی باندې هم بریدونه کېږي، دوی هم دغې دهشتګردۍ شکار دي. نو موږ خو د دوی دپاره هم مطلب انصاف غوښتی دی، د دوی دپاره هم موږ اواز اوچت کړی دی چې یاره پولیس هم په دې کې اکثر زموږ د کلیو دلته لوکل خلک دي، نو د دوی سره د هم دغه عمل نه کېږي، دوی د هم داسې بېځایه وژل کېږي نه. خو مطلب هغه خلک چې د دوی دپاره انصاف غواړي، د دوی دپاره حق غواړي، ژوند ورته غواړي، لکه مطلب په هغه خلکو باندې داسې قسم کریکډاون کول او داسې قسم حربې استعمالول د یوه بل په خوله باندې، د یو بل چا په خوله باندې. زه خو دا وایم چې دوی ته پکار ده چې دا ورته ووایي چې مطلب دا خو دهشتګرد نه دي، ګوره پوره من خلک دي، جرګه کول دا خو د پښتنو دستور دی. دا ملر دا ګرمي او دې پولیسو چې کوم دا ټینډ هغه د سوري دپاره څه وړي نو د دې په اړه باندې بالکل دا خو مونږ 2 ځله دلته مطلب دغه ټینټونه دا هر څه انتظامات وکړو، دلته د خلکو دپاره مونږ ډېر ښکلي مطلب هغه انتظامات وکړو، راشي دلته سیورې ته کښېني، د ملګري دمه شي، کار هم ورسره کوي په دې ګراونډ کې. خو دا 2 پیرې دوی راغلل په اوله ورځ باندې، خو په اول ور باندې دوی یوړلو دغه دلته چې کوم ټینټونه وو د هر څه انتظامات او سامانونه. او پرون خو بیا بیخي دوی مطلب هغه حد کراس که دلته یې ورونه ور واچول، هغه ټول سامانونه، بلکې دلته د ملګرو ذاتي مطلب کپړې وې، بیګونه و، د هر څه بسترې، د هر څه ته یې ورونه ور واچول. نو زه خو وایم چې دوی دې هم لږ په دې باندې په خپل هغه وکړي، غور سوچ دې پرې وکړي چې یاره دا خلک مطلب ستاسو دپاره حق غواړي. ټول پښتونخوا وطن کې میشت چې څومره خلک ته یې د هغې دپاره ښه ژوند او دا غواړي چې یاره دا مزید ترهګري، دهشتګردي، بدامني او دا دلته مطلب بې انصافي، دا هر څه چې بند شي. نو د دې دپاره دا خلک راوتلي دي او دا خو مطلب داسې څه کار نه دی چې دلته مطلب مونږ په چا باندې یا برید کوو یا داسې بله څه خبره که نه، پوره من خلک دي بس دلته ناست دي، دا خو جرګه ده او د هغې دپاره انتظاماتو ته دا خلک راغلي دي. نو په دې کې خو زه وایم چې داسې څه خبره. ډېره مننه، تھینک یو سو مچ. ملګرو دا ټینکۍ چې تاسو کوم مخامخ یې نه دا 2 دانې دې کې مونږ د اوبو انتظام و ملګرو دپاره. دې ټانکیو به څه کسر کړی تاسو وایي، دې به مطلب څه کړي؟ خو دا خو اوبه دي که نه، دې باندې اودسونه کېدل، دې باندې خلکو دا تنده لګه، نو د اوبو هغه ثواب نه خو خبر هم یې که نه. په دې باندې ډزې کړي، اسوري پکې نه وي، دی راته سورۍ کړي او دی په منځ کې داسې پرې کړي دي چې په دې کې اوبه وانچول شي. نو هی پولیسه، هی ارمان، دا تاسو زه ښیم چې دې سره یې څه کړي دي.
دا پته نشته دوی سره څه و چې دا وګورئ دا یې داسې سورۍ کړي دي او سوري پکې نه نو دې ته زه حیران شوم دا اوبه یعنې تا دومره حد تک ته موږ سره دښمني کوې چې هغه اوبه تنده خو د اوبو په اړه باندې څومره هدایات دي هغه خپله مسلماني مې څه شوله بس انسان نه خبرې بالکل ورک شي قسم ده چې دا حالات ستاسو ویني دلته نور هم ډېر زیات چمتو ملګري شته وار په وار به نورو ملګرو سره غږېږو کوشش مې کوو چې د چمن ملګري دلته کوم هغوی سره غږېدلی وای خو هغوی هلته مصروفه دي مصروفه دومره مصروفه چې ښه چمتو مصروفه دي ملګري قافلې چې کومې د اوس به تاسو لږ وروسته ووینئ که چېرته زه د پیج نه لږ ګنټه بعد یا څه ټایم لایف رانغلم نو بیا خبره دا همدغه ده چې دا کوم وایلیشن بار بار روان دي نو بیا به زه د یوټیوب د لارې لایف راځم نو ملګریو لږ یو څه درته ښیم ښه لږ یو څه درته ښیم شاباش چمتو یستای لنده تا یورای باندې باز شیری دی ولا جان څنګه زه نکینه وې درته راو شاباش شاباش زنده باد سو تقریبا یو 1500 به تیاری شوي پرون راسې څومره 1500 ته سل چوغنې دي نور شته نور هم شته نو دې باندې دا څه شی دی دا مچوغنه دي مچوغنه چې لره کانه او مای ګاډ پرون ولې پولیس والا ولې مو دا کول غوښتل تا دومره غر سره راوړل پرون بعضې نوو ملګرو د پولیس والاو ته کنسل کول نو ما په خپل لایف کې به تاسو ته بار بار پرون اورېدلي ملګرو باندې مې کوشش کو چې کنسل مه کوئ خیر د میدان ورته نه پرېږدو کنسل مه کوئ کنسل مې په دې نه غوښتل که نه ستاسو خویندې مندې څه دوی ته ډېر احترام لرو قسم په خدای ډېر احترام د زړه نه احترام لرو خو چې بیا مې ستاسو دا ډزې لیدلې ما چې سړی ته ډزې کوې موږ ملګري وژنې موږ ملګري زخمیان کړل او زما په تاسو باندې هغه د کنځا هم نه پرزو کېدله چې ستا فیملي ته وشي نو تا خو زما فیملي څوک دي کونډول څوک دي بوراول څوک دي یتیمان کول پولیس والا واوري خو که نه پوهېږئ خو په دې خبره پرون هغه زما په لایف کې تاسو کتلی شئ چې ما بار بار ینګسټرز ته ویل چې بالکل کنځا مه کوئ خو چې وروسته مې فکر شو چې یاره ته د کنځا دوی ته د کنځا هم نه پرزو کېږي او دوی ته وګوره چې مخامخ ډزې زموږ ملګري دونه زخمیان دومره بېهوشه چې حد نه لري په هسپتالونو کې پراته دي نو خپلې پښتو نه وشرمېږئ لږ دې ملګرو سره پرون څه وو خو اوس تا مجبور وکړ چې لیندې در تیاروئ زه لږ کوشش کوم چې د چمن ملګري څه شول چمن ملګري دلته ولاړ دي دوی ته ورځمه دوی سره به لږ وغږېږو دا دي پیدا مې کړل د چمن ملګري د چمن ځوانان سپین ږیري دا دي موږ سره موجود دي دلته لږ دی خورا سال د میوزیک د چې میوزیک نه هم لږ لرې شو راځئ جي څنګه یې طبیعتونه مو څنګه دي صحت دې څنګه ده ستړی شوی به یې پوره شپه دې هم تېره کړې ده پورنې مقابله هم وکړله څه ویل غواړې د خپل ولس ته او بیا پولیس ته غواړو دا چې پولیس ته دا وایي چې تاسو زموږ پښتانه ورونه یاست تاسو د بل په خبرو باندې مه راځئ تاسو د دې پنډال یا د دې ځوانانو احترام وکړئ ځکه سهار دغه ځوانان راوځي ستا په سر باندې جنګېږي دا سرې خولي والا ستا ته درنې درکوي تا سره خبرې کوي ستا هر مشکل ته ولاړ وي ځکه ته پښتون ورور یې نو چې ته پښتون ورور یې د بل په خوله غولېدلی غولېږي ځان خرابوي نو دا ستا دپاره ناجایز ده او په خپلو ملګرو دومره ویاړم الحمدلله چې هر ملګری دومره چمتو دی د حسابه وتلی دی شکر الحمدلله چې موږ داسې ډېره تیزه ګرمي ده خولې هم یې زنده باد خوله هم یې څومره حده پورې دا برداشت کولی شي
بالکل ځان که چیرې د ملتان هغه اولني وایي چې ملتان کې نیزه یې لمر یو نیزه کښته وي که هغه د ملتان ګرمي هم په موږ راسي یعنې که چیرې خدای دې نه کړي چې جهنم اور ته مو واچي د پښتانه کام دپاره ځان ورچو ځان د پښتانه کام دپاره قربانۍ ته تیار یو د سر وشندلو ته تیار یو هر څه چمتو یو تیار یو هېڅ ګرمي نشته نه د ګرمۍ خبره ده نه موږ په دې ګرمیانو باندې باکو ځکه چې موږ راوتلي د خپل ولس د خپل پښتانه کام د دې زهیر د دې غریب د دې در په دره پښتون اواز چې موږ نه کو پورته سهار بیا په موږ باندې بیا به مو وطن کې په کلي کې بیا به ماشومان نه بچاوي بیا به ماشومان نه بخښي ځکه په دې وجه به مو نه بخښي چې کاکا بابا لالا تا زما دپاره څه کړي دي خو هغه زه به بیا زما سره همدغه پولیس والاو ته خو به هم داسې ویل کېږي که نه چې یاره دا تاسو خپل پښتنو وروڼو سره څه وکړه خپله معاشره کې خو به ورته وایي لازمن به وایي لازمن به د دې جواب د ده سره نه وي دی به بیا په درنو یا په ټیټو سترګو لکه یو وخت کې به دوی په ځان باندې هغه فخر کو چې زه به پولیس کې انسپکټر شوم اس پي شوم ډي اس پي شوم او فلانکی او فلانکی فخر به کړی په ځان باندې البته سرکاري سړی یم اوس به دوی هغه معاشرې ته په کمو سترګو ورځي اوس د دې په بیا معاشره کې سترګې کښته دي ځکه په دې بخښه وي چې په خپل پښتانه ورور باندې ډزې کوي په خپل پښتانه ورور ته ولاړ دی ځکه پنجابی نه دی راغلی د پنجابه سیندی د سینده نه دی راغلی خو دلته زما ورور ما ته ګیلهمن دی زه ورته دې ته ګیله کوم چې ته څه کوې ته خو پښتون یې ستا دغه حال دی نو پنجاب زما سره څه کوي ته څنګه سوچ کوې ته څنګه سهار ودې خپل بچي ته دا وایې چې کاکا یم یا لالا دې ما دا خدمت کړی دی دا خدمت خو نه دی خدمت دا د پښتانه کام سره جفا ده د جفا په حق کې را روانې نو د دې لپاره موږ ټول ته KPK پولیس ته او ټول خلکو ته دا خواست کوو او چې څومره زموږ ملګري د هواز رسېږي تر کومه ځای رسېږي او هغه پښتانه کام هغه ملګرو ته خاص کر د PTM او د نور ملګرو باندې غږ کوو چې تاسو په جوفو راسئ تاسو راسئ دغه نن د ننګ ورځ ده دا د غیرت ورځ ده دا د پښتونوالي د یووالي د کرامت او د ورورګلوۍ ورځ ده دلته به لاس ورکړو که واقعا موږ تاسو ځان ته پښتانه وایو موږ تاسو غیرتمن کوم ځان ته وایي ځکه د دې استعمار او د دې جابره څخه د خپل را روان د بچیانو د نسل د خلاصېدو لپاره وکوو نو باید چې راوځو په ننګ افغاني په ننګ پښتونوالي راوځو ځکه د منظور جان تر شا ودرېږو منظور خو یو کس دی اوس هر بچی ځان ته منظور جوړ شوی دی باید چې د هر یو فکر خور شوی دی باید چې تاسو همت وکړئ راوځئ د دې دپاره چې د دې حالاتو د دې سره مقابله وکړو ځکه دا مقابله یوازې زه نسم کوی نه منظور که جان کولی شي دغه ولس به کوي دا کوم ولس چې راوتلی دی او نور ولس به راوځي دغه حالات به کوو دا جرګه به موږ انشاءالله العزیز کوو ډېره مننه قربان نو ملګرو حالات چې کوم دي د تاسو سره وار په وار به شریکوم دا دي اوسني اپډیټس کوشش کوم چې د اسفات ملګري دلته وو هغوی سره هم مخامخ کم خو رش ډېر زیات د ملګري ډېر زیات دی ډېر ستر ګراوند ده ډېر ستر ګراوند ده 200 ایکړه معمولي خبره خو نه ده وعلیکم السلام څنګه یې طبیعتي نه ماشاءالله ښه زبردست څنګه یې جی مشران سره به هم لږ وغږېږو شپه مو اکټیو تېره کړله اوس هم اکټیو یې پرون مقابله هم ښه چمتو شوه ماشاءالله ځوانانو ته څه پیغام لري او ځوانانو ته زه دا وایم چې دوی د حوصلې نه هر کوي انشاءالله کامیابي به زموږ وي ډېره مننه جزاک الله نو ملګرو د حالات هر څه مو تاسو سره شریک کړل دلته ملک د دې ځای کې چې کوم ملک نصیر زما په خیال را رسېدلی ده ملګري اخواته ور روان دي اور زر به یې راته ښکاره کړم ښه چمتو سره د نورو مشرانو را ورسېدل زنده باد زنده باد د علاقې مشران چې کوم دي را ورسېدل ملګرو اوس نو هېڅ هم نشي کولی الله مو راوله ملګرو نور هم ملګري ځانونه را رسوئ سپین ږیري مشران هم را ورسېدل هلته زموږ مرکزي مشران چې کوم دي هغه هلته مخامخ ناست دي ملګرو او مرکزي که صوبایي میټینګ ده خو میټینګ روان ده که زوم کېږي خو در ښکاره وکړم دلته ناست دي او موټرسایکل نه وروسته هم میټینګ روان ده دا ټول ځوانان تاسو وینئ ملک صاحب راغی چې زه د ټینټونو بندوبست کوم پرون ډېر ښه اعلان هم وکړه چې په هر قیمت
موږ د هر څه بیرته پیل کوو او که بیا هم څه هڅې وسولې نو دلته په خبره کې چې کوم سرکاري اماراتونه وغیره وغیره دي نو هغوی سره به بیا موږ په خپله ژبه کې غږیږو او هغوی سره به خپل عمل کوو. نو د مشرانو هغه همت ورکول او د ملګرو ته ډاډ ورکول چې کوم ده هغه ډېره حوصله ملګرو ته ورکوي نور هم او دغه شانتې د نورو علاقو مشرانو ته هم وایو. نو ملک صاحب وایي چې د ټینټونو غم درته کوو. آفرین. ملګرو زه به یو ځل بېرته راووځم ځکه چې لا هم حاجي صاحب څنګه یې طبیعتونه مو ښه دي ښه چمتو یې تر اخره پورې به ولاړې کم لرې که هر څه که شیلینګ فایرینګ زنده آباد حاجي صاحب زنده آباد. حاجي صاحب څنګه یې ګرمي خو مو نه شوي څه ضرورتونه خو مو نه وي تر اخره پورې ولاړې تر مرګه پورې ماشاءالله زنده آباد. حاجي صاحب ته څنګه یې ښه چمتو یې؟ آفرین موږ سره داسې سپین ګیري موجود دي. څنګه یې حاجي صاحب؟ لږ ډېر ضعیف ده الله دې دې ته بالکل شکر الحمدلله چې داسې ضعیف ملګري داسې ضعیف مشران چې هغه بالکل دلته په ګراوند موجود دي. آفرین ورته وایو. ځوانان خو دي ځوانان کمې وغږول او هغه په خوله کې اور ځان سره وړي. څرنګه طبیعتونه مو ښه دي ښه چمتو یې ښه زبردست زنده آباد. تاسو ویل غواړئ؟ الحمدلله بس مشار پښتون ورته ویایي چې خپل میدان ته د ځان ورسوي ځکه چې د نن مقام د موږ د په عزت مقام دی که نه. بالکل هر چېرته پښتون وروي ځون در ورسوي. آفرین زنده آباد. ډېره مننه. حاجي صاحب څنګه یې؟ زنده آباد. د ګیلمان شهید ورور جان موږ سره موجود ده. څنګه یې جی اوله ورځ نه دی نه دلته موجود یې څه پیغام ورکړئ؟ دا پیغام ده چې پښتونه د غون والا روشي دوزګره چې پولیس والا ادارې روشي پالندې ولي و د سترګې او مای ګاډ زنده آباد. بلال دوسته داس خبره ده کنه چې پښتون ورته موږ دا پیغام ورکاو چې دای دې راشي دلته نن د نن ورځ ده که چېرې دغه استعمار موږ نن کنټرول نه کو دا به ټول عمر موږ داسې غلام ساتي لکه څنګه چې موږ غلام ساتلی یو. بالکل ډېره مننه. ثانک یو. نو ځای په ځای ملګري ناست دي خواره دي د پېښور ملګري مې نه دي غږولي. څنګه یې جي ته خو د مومند دی دا خو موږ سره د پېښور نه ده د فلحال خو دلته اکټیویټي کوي لکه څنګه یې طبیعتونه مو ښه دي ښه برابر یې څه پیغام لرې پېښور پولیسو ته؟ پېښور پولیسو ته خو دغه پیغام دی چې بس د بې غیرته یم یو حدي او هغه تاسو کراس کو د پښتونولۍ د غیرت هر څه دا کراس کړي دي تاسو حدونه. بالکل دا د پښتنو جرګه ده دا روایات د زرګونو کالونو را روان دي. جرګه ده جلسه نه ده احتجاج نه دی دلته خبره کیږي مشران ناست دي موږ سره وسله نشته ډانګ نشته هیڅ نشته او تاسو رالی موږ لم دا تاوان راکړو هغه هر څه په دې تاوانونو باندې خو انشاءالله تاسو موږ دغه کیږو نو دا جرګه به هم کیږي کامیابه جرګه به کیږي خو تاسو هغه پښتونولي ونه کړه. ډېره مننه. د مومندو نه موږ سره ملګری موجود ده. مومندونه په پولیسو ته څه ویل غواړئ؟ د مومندو پولیسو هم هغه خپل چې کوم هغه بې غیرتوب او هغه کوم هغه بې پښتو کارونه هغه ټول وکړل. زموږ هم ملګري اوچت کړي دي او اوس انشاءالله چې د مومند هم ډېر ملګري را روان دي دلته به خیبر ته راځي موږ په خپله پرون ناللو په هغه کله چې شلینګ شروع شو هغه وخت را روان شو. ډېره مننه. او مشران دلته موجود دي ځوانان موجود دي. آی تینک دوی څه پرېکړه وکړله
او هغه ټایم زه په لایو لګیا وم او روان دي دی خوا د مرکزي مشران دي ملک نصیر حاجي صاحب دا دلته موږ سره دا نور خلک ته وګرځول تاسو تنظیمي مشوره کوي هلته موږ سره صمد حاجي صاحب دا نور مشران دي ملک نصیر حاجي صاحب دلته راورسېدو دوی د پنډال او ټینټونو وغیره وغیره دغه انتظامات چې کوم دي وایي پوره کوي اوس هلته میټینګ هم روان دی دوی به ورځي هلته به خبره اتره کې مشران سپین ږیري هم دلته موجود دي دوی راورسېدل او دا نور چې کوم انتظامات دي هغه به سرته رسېږي دوی ورپرېدو چې هلته دوی خپل میټینګ وکړي ملګرو موږ به راواپس شو ملګرو لایف بند کوم کنه یو جواب را کوي د اول نه ونیو تر اخره پورې کوم سره څوک هم دلته موجود دي هغه د خپل جواب هم راکړي او هغه ملګري که څه ضروري پیغام ورکول غواړي نو پلیز KPK پولیس چې کوم آفیشل پیجونه دي هغه دلته ښه ټیټ منشن کوي ورته او پوهې کې چې دا ځوانانو سره ولې د ظلم کول غواړي تاسو نو دا سره دا زما په خیال ملګرو بیا ویډیو ریپورټ شو نو دوی بادران کوشش کوي خو موږ خپله هڅه بیا هم کوو موږ سره داسې ځوانان حاجي صاحب سپین ږیری نه ځوان یې راته ځوان دا ډېرو ځوانانو چې په کورونو ناستې ده وه که نه هغوی نه ډېر خیراته ښه زنده‌باد زنده‌باد حاجي صاحب زنده‌باد ډېره مننه مشران دلته ډېر زیات دي نه ځوانان ډېر زیات دي نه بالکل تر مرګه پورې دا ملګري ته ولاړ دي او لږ ټایم راکړئ لږ وروسته به تاسو وګورئ ملګرو چې دلته به کم دمادم مسکل لري ځکه چې قافلې هغه کمې په لارې دي به هم را ورسېږي او ورسره بېګا چې کوم ملګري ډېر ستړي شوي هغوی ته مختلفو علاقو ته لېږلي دي حجرو ته چې هلته کوم د خیبر ملګرو حجرې هغه کړې وې یو ځل بیا د سره څه شریکوم ښه څه تیاری مو شری دی تیاری خدا شری دی چې وزیرستان ملګری او نور د پی ټی ایم چکسره د غورځنګ ملګری دي شپ په تعداد سره راغلي دي او دا څه شی دی دا لنده ورته تیاراوه چې نور نوی بله طریقه د میش خو مشانینه نرخلی ټیپک نرخلی د دې سره په دا باندې مزاحمت کی او ننو د دینه خطه کپنو کوجو د دینو سترګه و کوجو چې کیم یو پولیس ته څه پیغام ورکول غوړي چې څه وکړه پولیس ته دا پیغام دی چې د خو ډیر ګدراتب وکړ ډیر ګدرا کور یو وکړ دا سکور خو په دنیا کې پښتين سړای نه کو دغه پښتون پولیس وی او دا ورته ما چې تاسو نن راشي چې پارون راتلی یا بل ورځ راتلی تاسو نن راشئ چې زه در وښایم چې په تاسو باندې څه تیاری شوي دی ملګري غونډ ته سلامونه دي چې په کوم ځای کې پښتون یې پښتون ځان ته وایي هغه د خیبر ته راشئ کالم نشئ راته تاسو په پښتو کې یو شی نشته تاسو پښتانه نه یې ډېره مننه ډېره مننه نو ملګري هم سره ډېر اکټیو دي راځئ بهرحال ملګرو کو لایو به ختمه کوو بیا به نیکسټ اپډیټ چې کوم راځي یا نوي تازه حالات راځي بیا به تاسو سره کوشش وکړو چې لایو راشو خو که څه هم موږ لږ وځنډېدلو په لایو کې لایو نشو راتللی نو ولې په دې چې ما ته وختي هم یو هغه راغلی و نوټیفیکیشن نو که څه هم موږ لایو رانغلو دلته په پیج باندې پیج وایلیشن ته لاړ شي یا لایو ریسټرکشن شي نو بیا به کوشش کوم چې د یوټیوب د لارې چې کوم چینل د پی ټی ایم اپډیټس هلته به لایو راځم نو هغه هم الریډي د سره سبسکرایب کړئ چې که دلته څه ستونزه جوړه شوه نو بیا به موږ هلته لایو یو نو ملګرو لایو بنده کړم که نه جواب راکړئ لږ زر یاسین خان وعلیکم السلام ثنا حریفای یار لایو مه بندوه اورایټ لایو نه بندوه وصال خټک جزاک الله تصل ارمان مننه اشک افریدي ډېره مننه افغان یم انشاءالله بریاب زموږ بالکل زموږ د حیا خان بی جے ډېره مننه تاجدار ګلمن ډېره مننه
جان محمد مننه یا ملګرو کمنټونه خو دومره زیات دي کېدای شي هر یو پر نو رسېږم خو بهرحال رومان مسعود رومان جان دا یو نیم ملګری سي دا دلته په کمنټونو کې انتشار جوړ کی په کمنټس کې نو هغوی کوشش دای چې دلته دوی یو داسې خبرو کی چې تاسو د ویډیو کې چې کوم موږ ضروري پیغام چلو یا ضروري لایو چلو هغه نه تاسو هغه توجه بدله کی او تاسو په کمنټونو کې سره پلانجا شئ نو دلته چې کوم موږ هغه ضروري حالات تاسو سره شریکو تاسو به دې باندې بیا بالکل نظر نه یو بس خپل کمنټ کې هغه سره شروع کوي نو د یو نیم کس کده شو هغه خیر د اګنور کوي او هغه به زه وروسته داسې ریپورټ کوم چې داغه آی ډي هم ختم شي هغه په اخ موبایل کې به په ژوند بل آی ډي باندې شي جوړول دا به مجبور هغه موبایل به خرڅي ښه نو دوی سره ما علاج شته خو ضرور تلک فارغ شم ما سره د دوی علاج بالکل ټیټ علاج در سره خو لږ ورته فارغ شم دوی ټول سره بیا سټینګ اپریشن په کو چې دوی ټول ایډیا نه دومره ورته کوم چې بالکل حد په تمام شي نو وعلیکم السلام جمال الدین عبدالرحمن جلالی عارفین رور نور وهاب وزیر خان او دسه چې دا څومره حضرت دلسوز صاحب الله صاحب ډیره مننه شیر خان ډیره مننه انس افریدی رورو حنیف جان او زکیم سوري ډیر ملګری به انتها ډیر ملګرو کمنټونه وکړل وختي هم چې حنیف چرته ده ملګرو د حنیف د صحت لپاره او د عبدالرحمن رور د صحت لپاره ډیر زیات دعا کوي عبدالرحمن رور خو چې کله نه جیل نه راوتلی دی هغه په صحت کې ډیر غټ ستونزې دي هغه وخت نه او هغه په علاج کولو ډیر سخت بیچاره ستړی هم شو خو بیا هم هغه علاج سره به هغه معده بالکل جام ده ولاړه ده بالکل دومره جام ده چې که ما تاسو ته هغه میډیسن ښکاره کړو نو حیران به شئ او سره حنیف جان په اړه باندې بار ملګري میسج کوي چې دوی چیرته دي حنیف جان ډینګي شوی ده هغه چیرته د ډینګي هغه مرض چې کوم ده هغه ورته راغلی ده نو هغه بیچاره بالکل او وایټ سیلز چې دي هغه په ختمېدو نو دوی دواړو صحت لپاره دعا کوي دوی دغه مسله ده نور هیڅ خبره نشته نو ملګرو اوسنی اپډیټس هم دا دي نیکسټ اپډیټ لپاره به کوشش کوم دوباره لایو راشم بس ټیم زکه ډیر نه اخلم چې دا ملګری دلته د سیناس دي دغه حالات دي او لږ وروسته چې نور کافلر رسیږي او ماحول بدلیږي زه به دوباره بیا لایو راځم که چیرته را نغلم لایو یا ونه شوله ځکه چې ریپورټس خو زه نه نو بیا به د یوټیوب د لارې لایو راځو په ټیم اپډیټس باندې ډیره مننه السلام علیکم